جنيه يوم الحصاد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی کہ تاثر سوک خیگوڑو کی خسولک تسرو کی نتدع غیپا مقابلہ کی موسر خیگوڑا کوا بلکہ خیگوڑا خو سکے سوک در سربت کی داغا مقابلہ کی خکوا اگر کہ پا شریعت کی سوک چا سربدو کی او دے داغی بدو پا مقدار اگر سربت کی نو داغی اجازت مشتا جزاء سیئت سیئت مثلها یو صلی سربدو کی نو کتا دا اگر دا بدو جواب پا بدو ورکنو گنجائش پا کشتا پا شریعت کی لیکن خدا دا عظیمت دادے بہتر دادا کسوب دا سربت کئی تور سربت مکوا پا حدیثو کی راضی تو سرخ کوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی تپوسو کو وید اللہ رسول زپا یو لار ازم یو سڑے میں دوست ملاقات مو سرو چو خماتے میں المستیا را نکلا ڈوڑے را نکلا اس کدا سڑی سار لپماد دلار شیو دے راشی آیا دن از خپل بدل واخلم او کنا چې زم ولا ډوډۍ ورنکم زم میلمستیا ورنکم. نبی علیہ السلام او فرمای لا داسې مکوا داغه نه میلمستیا بدل ماخلا بل اقره میلمستیا ولا ورکا. نو که یو سړی تا سره بد سلوک کئی خو سره کا خد سره نکئی بیا ور سره خو کا. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دقه دی او که بیا خدر سره کئی نو د خو په عوض کې خو خامخا خو کا. نبی علیہ السلام فرمائی که څوک دل صدقه راوړي او هدیه ډالۍ دل راوړي او تا سره د هغې بدل وي نو بدل ولا ورکا او که بالفرض بدل د سره نی په دغه وخت کې یا موقع مناسب نی نو دعا ورته وکړه. دام داسې شو چې د هغه د هغه ښېګړې بدل تا په ښېګړه ورکړه. مسلمان دپاره دعا کول او د غایب مسلمان دپاره د غایب مسلمان دعا لا قبلی نو یا بدل ورکه که بدل نشي ورکلی دعا ورته وکړه. او نبی علیہ السلام مبارک لک بچا تا بیت المال لزکات چا راوړو صدقه خو به نبی علیہ السلام نه قبلوله یعنی نه به خوړه قبوله به کړه خو په خپله به نه خوړه نه به بیبیانو خوړه او نه به بچو خوړه. نو که چا به زکات یا صدقه راوړل د بیت المال دپاره نو نبی علیہ السلام به دعا ورته وکړه. یو صحابي فرمایي وی زما پلار د صدقې مال و نبی علیہ السلام لی راوړو نو حضور پاک دعا وکړه اللهم صل علی آل ابي اوفا خدای دا چا چې صدقه راوړه د په اهل عیال باندې برکتونه نازل کړي. نو مسئلہ دا دین دا شوا
که څوک در سره ښېګړه وکړي د هغې مقابله کې ته ورسره ښه کوه بد ورسره مه کوه. دا د نبي علیه السلام تعلیمات دي. در حقیقت د پیغمبر علیه السلام د دې احادیثو د تعلیماتو مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې د مسلمانانو په خپل منځ کې ورورولي قایموي او د مسلمانانو یو بل سره مینه محبتي، بغض یو بل سره نه لري، حسد یو بل سره نه لري، جګړه یو بل سره نه لري، دشمنۍ یو بل سره جوړ نشي او دا جون په خوشحالی باندې تیر شي. نو خوشحاله جون هم په دقه تیریږي چې تا سره څوک ښه کوي او ته ورسره ښه وکړې. نن زموږ د مسلمان رواج ډېر غلط شوی دی چې څوک د سره ښه نه کوي خو خامخا ورسره خلک بد کوي، او که څوک ورسره ښه وکړي ټول عمر چا سره ښېګړې کړي او یو ورځ تې پوټې غوندې خپه کږه شوه نو هغه هر څه په اوبو لوشي. دا د شریعت خبره نه ده. ګوره دا ګناه ده، خیر دی. یو انسان دی نن ته یو غلطي شو د هغه لس مخکې ښېګړو ته وګوره. نن یې تا سره مثلا څه مینه ونه کړله، تا سره یې محبت ونه کړ یا تا سره یې ښېګړه ونه کړه، د هغې نه مخ شلو ته وګوره، وروستو بیا به شل راشي، بیا به در سره وکړي. بعضې وخت سړی مجبوره وي، بعضې وخت د سړي نه غلطي وشي، بعضې وخت د انسان خیال نه. نو موږ زر رانیول کوو هغه شل او زل او زر او ښېګړم بیا ارسم یېري. دا ګوره د شریعت خبره نه ده. موږ مسلمانان یو، نو پکار دی چې مسلمان سره هغه ژوند تیر کړي چې کومه زندګي موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی. یو مثال تاسو له در کومه، مدینه شریفې ته چې کله نبی علیه السلام مبارک هجرت وکړ، نو مدینه منوره کې چې کم قوم اوسېده هغې ته به مخکې ابن قیله وې او دوه قبیلې وې پکې، یو اوس او بل خزرج. د دواړو یو بل سره ډېرې مضبوطې دشمنۍ چلېدلې، ډېرې مضبوطې دشمنۍ. یو به د یو قبیلې نه مړې کول او بل به د بلې قبیلې نه مړې کول او سختې روانې وې. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ د دې دواړو قبیلو خدای ورولي جوړه کړه. قرآن شریف کې الله فرمایي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، وی تاسو دواړه ډلې د جهنم په غاړه ولاړ وې، د جهنم د کندې په غاړه ولاړ وې. غاړه باندې ودرېدل څه که تا د هغه قومي نه مړې کو نو ابم دوزخ ته ته او تبم دوزخ ته تلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا د پاره د عصبیت د پاره څوک یو بل سره جګړې کوي نو فالقاتل والمقتول فی النار، دواړه به ورته ځي، قاتل به هم ځي او مقتول به هم ځي. صحابه دې تپوس کړي د الله رسوله دا قاتل خو ټیک شو چې اور ته به ځي، دوزخ ته به ځي، ولې مونږ ته پته ولګېده چې مړ یې کړی دی، نو دا مقتول ولې اور ته ځي؟ نبی علیہ السلام او فرمایل انه کان حریصا علی قتل صاحبه، وی دی دا غبل په قتل زیات حریصو، دوی دا بل به مړکم خوا پې را مخکې شو، دم نیت کړی چې دی وجنم خو هغه پې مخکې شو، نو ګوره دواړه به جهنم ته ځي. نو نبی علیہ السلام دی اوس او خزرج دواړو ته قرآن شریف کې الله فرمایي چې د جهنم په کندې په غاړه ولاړ وی، یو قوم د بل قوم د مړو نیت کړی او بل قوم د بل قوم د مړو نیت کړی. نو افانقذکم منها، نو خدای د پیغمبر علیه السلام په برکت د دوزخ ته د کندې نه وساتلی او خدای د لرور ولی جوړه کړله. نو دا د پیغمبر علیه السلام برکات دي. رورولي جوړه شوه د دواړو په منځ کې، قومونه دواړه یو شو، نو خدای ولې یو خشته نوم کېښود، انصار ولا خدای نوم کېښود. انصار څه معنا؟ مدد کوونکي مددګیرې خلک د پیغمبر علیه السلام مدد یې وکړو، داسې مدد یې د پیغمبر علیه السلام وکړو چې زه تاسو ته نشم ویلی. څومره جهادونو کې د نبی علیه السلام په هغه جهادونو کې دوی شرکت وکړو. نبی علیه السلام چې کله بدر ته ته نو دوی خو د هغه قافلې په نیت تلل، د ابو سفیان تجارتي قافله وه، ځکه چې کافر به راتلل او مسلمانانو له به زورنې ورکولې او د هغې په چراګاه به یې حملې کولې او په لاره به مسلمانان نیول، تکلیفونه به یې ورکول. او دغه رنګې په مکه مکرمه کې مسلمانانو له ډېر ظلمونه کړي، نو پیغمبر علیه السلام یو پوټی دوی یارول د مکې کافر، نو د ابو سفیان قافله و هغې پسې ووتل.
لار کې ورته پته ولګېدل چې د ابو سفیان تجارتي قافله خو رانه بچ بچه ووتله او د ابو جهل لښکر راغی. اوس څوک و؟ آیا د ابو جهل دې لښکر سره جنګ وکړو که ونه کړو؟ نو یو ځای نبی علیه السلام هلته صحابه ټول کېنول او مشوره یې ورسره کوله. اشیرو علی ایها الناس، خلق مشوره راکې واپس ځو مدینې ته او که د ابو جهل د لښکر مقابلې له لاړ شو. دا سخته مقابله وه، دومره سخته مقابله وه چې د ابو جهل لښکر 1000 کسانو او مسلمانان 314. عدد د مسلمان کم دی. د ابو جهل لښکر ټول مسلح دی، ټولو سره تورې دي، نیزې دي ورسره، زغرې دي ورسره، اوښان دي ورسره، او د نبي علیه السلام په لښکر کې صرف 8 تورې دي. نو په 8 تورو د 1000 تورو مقابله کوم ځای کېږي؟ نورو سره د کجورو ډانګونه دي، او دوی سره صرف او صرف 2 اسونه دي، 2، او کافرو سره 80 اسونه دي، مسلمانانو سره 80 اوښان دي، هغوی سره 200 اوښان دي. دا ډېره مضبوطه او سخته مقابله وه. نو پیغمبر علیه السلام صحابو سره مشوره کوله چې څنګه هم خوښه ده، مونږ خو د هغه تجارتي قافلې په نیت راوتي وو چې هغې باندې به دوړه دبکه وکړو او کافر به پوه شي چې د مونږ لار خو د مسلمانانو په ګاونډ کې تېرېږي، د تجارت لار، شام سره به تجارت کو، اخو د مسلمانانو په ګاونډ د مدینې په خوا کې تېرېږي. نو که مونږ د مسلمانانو له تکلیف ورکو نو دوی به زمونږ د تجارت لار بنده کړي. دی غرض و د حضور پاک. او مکه کې خو نه شین فصل شته او نه پکې غنم زرغونېږي او نه جوار، نو موږ به څه خورو؟ دا به ویرېږي. هغه تجارتي قافله خو رانه بچ بچوناره او د ابوجهل لښکر راغی، څه کوو؟ نو صحابه چې کوم مهاجرین و د مکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه نور کسان هغوی پاڅېدل، هغوی وی د الله رسوله بس ستا سین خوښې راځئ ورځو پې. خو پیغمبر علیه السلام انصارو ته کتل. ولې؟ ځکه انصارو چې کله هم د حضور پاک سره بیعت کو نو دی معاهده کړې وه چې که په مدینه پته ستا څوک رالل مونږ به دې مدد کوو. د بار خبره پکې نه وه چې بار به هم د سره جنګ له ځو او جهاد له به ځو. نو حضور پاک بار بار وی اشیرو علی ایها الناس، ای خلقه مشوره راکې. نو سعد ابن معاذ دا د مدینې د خلقو د انصارو د یو قوم مشر د اوس قبیلې اپوی شو، وی د الله رسوله وی ستا اشاره جوړ مونږ ته ده، مونږ ته دې اشاره ده. حضور پاک غږ ونه کو، پاڅېد، وی د الله رسوله مونږ په ته ایمان راوړی دی او تا تصدیق هم کړی دی، مونږ دا منو چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. تا سره د قومیت په بنیاد خو مونږ نه یو ملګري شوي او د مال لپاره خو مونږ تا سره نه یو ملګري شوي او د چا په مقابله دشمنۍ کې خو تا سره مونږ ملګرتیا نه ده کړې. مونږ په ته ایمان راوړی دی، مونږ تا پېژنو چې ته رښتونی پیغمبر یې، مونږ ستا تصدیق کړی دی د دې خبرې چې ته رښتونکی پیغمبر یې. الله رسوله ته به جنګېږې، مونږ به دنه مخکې جنګېږو، مونږ به دنه رستو جنګېږو، مونږ به دنه ښي طرف ته ولاړ یو، مونږ به دنه ګس طرف ته ولاړ یو. الله رسوله مونږ د موسی علیه السلام د قوم په شان قوم نه یو. موسی علیه السلام چې کله بني اسرائیلو سره مشوره کوله د جنگ د جهاد، نو قوم ورته څه وایي؟ وی اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. وی زه موسی ته او خدای دې جنګ کوې، مونږ نشو تللی، مونږ به دلته ناست یو. وی مونږ د موسی علیه السلام د قوم په شان نه یو، قسم په خدای ښي طرف ته او ګس طرف ته او مخکې رستو به دنه ولاړ یو. او دا خو وړه خبره ده، ته مونږ ته حکم وکړه چې د په دریاب باندې ورلو شي، نو قسم دی چې مونږ ستا په حکم په دریاب هم ورلو کېږو. انصارو چې دا خبره وکړه د نبي علیه السلام مبارک مخ داسې برېښنا وواله. ولې حضور پاک سره الله وعده کړې وه چې کومه ډله باندې وردی که د ابو سفیان په تجارتي قافله وردی او که د ابو جهل په لښکر وردی، دا دواړه ډله درکوم. خو ظاهر کې خو سړی دې ته ګوري چې زما شمیر کم دی، ما سره وسله کمه ده، نو ځکه حضور پاک دا مشوره کوله د انصارو سره، دا د انصارو ایمان. بل څوک وی چې د الله رسوله مونږ خو په ته ایمان راوړی، بېشک خو که په مدینه څوک حمله کوي نو مونږ به دې مدد کوو، نو ته بار ولې خلکو سره جنګې؟ دا به یې ویلو، وی نه 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 نه، تا نه مخکې وروسته یو خوا بل خوا به مونږ جنګېږو او زه به در سره. دا د انصارو ایمان.
هغې نه علاوه زما وروڼو په احد په جنګ کې د دنیا شهیدان شو انصار. غزوه خندق دومره قربانۍ د انصار وکړي. قرآن شریف کې خدای مدد خدای پاک ذکر کوي والذین آووا ونصروا. انصار هغه خلک دی چې دوی تاله ځای هم درکړ راځه مدینې ته او ستا مدد یې م وکړ په یو موقع نه بار بار مدد یې دله وکړ او د انصارو څه چل وکړ. مدینې چې کله مهاجرین لاړل نو پیغمبر علیه السلام د یو مهاجر او د یو انصاري ورورولي جوړه کړه. وی دا رونه شو. هغه مخکې دا حکم که دا مهاجر مړ شو د انصاري به ترې میراث وړي او که د انصاري مړ شو نو مهاجر به ترې میراث وړي. نو د مهاجرو څو د غریبانان انصار وی بالکل دا یو انصاري یو مهاجر د مټونی او ځان سره کور ته بوته بته زما ورور شوی ښه دې ته ورورولي وایي. که زه مړ شم میراث به مې ته وړی زما تربوران به نه وړي ته به وړې. یو صحابي د انصاري سعد ابن ربی رضی الله عنه د هغه او د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه حضور پاک ورورولي جوړه کړه. داسې مینه زه وایم چې انصارو کومه د دین دپاره کړې ده مور راوړې به داسې مینه ونه کړي. دا سعد ابن ربی د خپل مهاجر ملګري ته وایي وی ملګري دی خوا راشه وی ته زما ورور یې ویم وی داسې کار کوم چې مال هم د سره غوټ خپل نیمو زه چې دوی چې زما کومه ځمکه د پوله درته راکاږم نیمه ستا او نیمه زما او زما په کور کې چې کم مال دی دا هم د سره نیمه نیم ستا او نیم زما او ښځې مې دوه ښځې مې دي نو راشه یو پکې خوښه کا چې ستا کومه خوښه یي زه به وله طلاق ورکم نو چې عدت یې تېر شي تا ته به یې په نکاح کم. او به کې څوک داسې وایي صحابو څه کړي دیم ته په سترګو د پرده پرته ده ته په سترګو ړوند دی نو که خاپیرک وی نور نشته نو خاپیرک سترګې ړندې دي دا نور د شعاع نه څه خبر دی. انصارو څه کړي دي څوک به داسې وکړي دا یې بوته ونه وي چې دوه ښځې مې دي او به پکې تاله درکم بیا به خلکو وي چې یو پکې بوډی وه هغې نه ځان خلاصوم بیا به خلکو چې دا یو پکې د ژبې نه تیزه وه ځان یې ته خلاصوم بیا به خلکو دا یو پکې رده نه وه خوښه ځان یې ته خلاصوم. وی نه راشه دوه ښځې مې دي چې کومه دې پکې خوښه یي راته پې ګوته کېږه چې دا مې خوښه نه طلاق به ورکم چې عدت یې پوره شي تا ته یې په نکاح کوم. دا قرباني به څوک ورکړي حضور نو څه وایي ورته عبدالرحمن ابن عوف پښتانه وایي یو ګیره ورکړه بل له موټي وویسته داسې به هم نه کوې ګوره او ورته څه وایي وی بارک الله فی اهلک و مالک وی خدای دې ستا په ښځو اهل او مال کې برکت واچي. دلونی علی السوق ما ته بازار ښایه د تجارت چل راځي بازار راته ښایه نه مې ستا مال په کار دی ستا خدای نصیب کړي ستا رور یم ډوډۍ راکوه او نه مې ستا کور والا ښځه په کار دی ستا خدای نصیب کړي بازار راته ښایه. بازار ته لاړ ګوره هغه هم قرباني ورکړه مینه یې وکړه. بل سړی وي به چې ډېره ښه زه چې ځو پټۍ نیمو بل سړی وي به چې ښه دا مال دې را دې خوا که هلکه نیم ستا او نیم زما او بل سړی وي چې ښه دوه ښځو کې یو راکړه شا به ښایه راته کمې دي چې یو پکې خوښه کړه نو داسې ونه کړه بازار خایا نو خدای دلم ګټه ورکړه سبې پیسې وګټلې بل ورځ بیا نو یو ځل حضور پاک له په مخه ورغی دا عبدالرحمن ابن عوف او د واده څه نښې نښانې پې پرتې وې حضور پاک پې پیش و ورته وایي مهیم عبدالرحمن داسې دي وی صاحب یو ښځه مې که تزوجت امرأة من الانصار د انصارو یو ښځه مې په نکاح اخېستې ده. صحابه خادی به ساده خادی به وي څوک به ترې نو خبر وی ولیمه دې کړې ده که نه وی نه د الله رسوله نه مې ده کړې وی اولم ولو بشاتن وی خیر دې که ډېر څه د سره نی یو ګډه چیلې ولیمه که خو ولیمه وکړه. هغه خدای څونه مالدار که دومره مالدار شو چې کله مړ شو عبدالرحمن ابن عوف څلور ښځې وې او بچي یې نو په څلورو ښځو کې د یوې ښځې 22 رسېده ځکه چې ښځې څلورې او بچي وي نو 8 حصې کېږي نو د 8 او په څلورو ښځو تقسیم کې نو د یوې پکې 22 رسي نو 1/32 22 حصې رسېده د یوې ښځې 22 څونه لږ شي او دا وایي داسې کار دی چې ما له په ټول مال کې حصه مه راکوئ نه په آسونو کې غواړم نه په اوښانو کې غواړم نه په ځمکه جایداد کې غواړم نه په کورونو کې غواړم هغې کې نه غواړم په مریانو غلامانو وینځو کې نه غواړم نغد مال کې لږې راکې
نقد مال کې هم 20 نه غواړم، لږ غوندې شی پکې راکې. نو 80,000 اشرفې پکې ولا ورکړې په نقد مال کې 80,000 اشرفې. دا هغه پوټې غوندې شي. خبره مې دې پورې کوله رونو چې انصارو څونه د حضور پاک خدمت وکړو، څومره مینه وکړه چې کله د بنو نذیر د یهودیانو علاقه فتح شوه نو حضور پاک انصار سره مشوره وکړه، وی تاسو خپل مالونه د مهاجرو سره تقسیم کړي دي، نو که ستاسو خوښئ نو د یهودیانو د ځمکې مالونه به زه د مهاجرینو له ورکوم او دوی به تاسو ته ستاسو ځمکې واپس پرېږدي، ستاسو ځمکې به تاسو ته خلاصې شي. انصار څه وایي؟ وی نه صاحب داسې مه کوه. ولې څه وکړم؟ وی دغه م ورکه او زمونږ دا دې م وسره دا م ترې نه غواړو. دا د انصارو مینه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره. او مرض وفات کې د حضور پاک چې کله بیمارو نو نبی علیہ السلام مبارک خو څو ورځې نور اوتې په کور کې دننه نو انصارو جړل، جومات کې ډلې ډلې ناستې او جاړې. نو حضور پاک له چې اطلاع ورکړه وی صاحب انصار جاړي او داسې جاړي ډلې ډلې ناستې چې د پیغمبر علیه السلام هغه مبارک مخ هم یادېږي. نو نبی علیہ السلام خو بچی روحانی کرده چته غم زغملی شو وی راشه مو چت که. نو صحابه و چت کر. نو ډیر زیات د نبی علیہ السلام وجود کمزوری شوی. نو یو صحابي ولا یو اوږه کې ترخ کې اوږه ورکړه او بل ولا بل کې اوږه ورکړه، وی ما جومات ته بوځئ. نو پیغمبر علیہ السلام کې دومره سکت نو چې خپې په ځمکه لګولې وه، دا قټه ګوته مبارکه او پسې راښکې شوه. نو جومات ته یې ورساو، نو په منبر یې کېنه. نو سوی وی خلق به زیاتیږي او انصار به کمیږي، نور خلق به ډېرېږي انصار به کمیږي. او بیا سوی وی ای انصارو وی تاسو ته یو خبره کوم، وی تاسو حق تلفی به کېږي، وروستو بادشاهان به تاسو د خپل حق نه درکوي، حق تلفی به هم کېږي. او عامو خلقو ته اعلان کو، عامو خلقو ته چې که په انصارو کې چا ښه وکړل نو ښه جزا وله ورکړي، هغې وله ښه بدل ورکړي. او که په دې انصارو کې چا غلطي وکړه بد یې وکړل نو خیر دې معاف یې کړي، غږ ورته مه کوئ. ای انصارو وی تاسو داسې یې لکه په اوړو کې چې مالګی مالګې باندې اوړه ډېر اوړه وي، قیمتي اوړه چې مالګه پکې نه ډوډۍ خوندوره نه او مالګه لږه مي خو دا ډوډۍ خوند پې برابري او خلک به ډېرېږي او تاسو به کمیږئ. خو انصارو یو خبره مې واورئ، وی زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثري، ستاسو نه د مخکې روان یم او زه به په حوض کوثر د انصارو انتظار د هغوی د احسان بدل. ښېګړې یې وکړې، مسلمانانو سره یې ښېګړې وکړې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یې ښېګړه وکړه او پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړو، مدینې منورې ته بوت او حضور پاک سره په یو جهاد کې شرکت وکړه. او بیا به سو چې کم صفه کې به کم طالبان ناستو او دین به د نبی علیه السلام نه زده کاو، د انصارو به څه چل کاو، دوی به د کجورو غونچکونه راوړل او بره به یې په چت کې ویزان کړل. دا د دوی ډیوټي وه. نو چې صحابه به وږي شو نو ټس به یې وله ورکړ، نو 2-4 کجورې به ترې لاندې راوغورځېدې، نو په هغې به دوی خپله ګزاره کوله. ډوډۍ به یې راوړې، ډوډۍ به یې راوړلې او یوازې ډوډۍ نه، او یا کسان داسې قاریانو په انصارو کې، او یا کسان بیر معونه کې غریبانان شهیدان شو. په دوکه د نبی علیه السلام نه یو د غطفانیان به یې ورته وي د مکې او د مدینې په دې منځ کې دا بدماشان خلک اوسېدل، اجرتي قاتلانو ده، ډېر قومونه، لوی قوم مشر یې غطفانیانو، څوک یو ځای اوسېدل، څوک بل ځای، څوک بل ځای. که چا به مړی کو نو دوی له به یې پیسې ورکړې، په اجرت به یې خلکو له مړی کړل. او که څوک به جنګ له تلل دوی پسې به رالل چې مونږ له 100 کسه راکې، 200 کسان، 300 راکې او مونږ سره جنګ له لاړ شئ، نو پیسې به یې هم ورکولې، دوی به خلکو سره جنګونو له هم تلل. او په لاره چې به کومې قافلې کتې په هغې به یې ډاکې کولې، هغې به یې لوټول. دا د دې ظالمانو کار او د دې غطفانیانو. نو بدر کې 80 کسان مردار شوي د کافرو،
نو دې غطفانیانو له پیسې ورکړې، وی تاسو د مسلمان نه زمونږ انتقام والی. نو دوی رالل په دوکا حضور پاک لا، وی صاحب زمونږ ټول قوم مسلمانېږي، مونږ له یو څو کسان راکړه چې مونږ سره لاړ شي او مونږ ته دین وښایي. حضور پاک خوشحاله شو چې که دا غطفانیان خدای پاک مسلمانان کړل نو یو خو ډېر لوی قوم دی، مسلمان به ډېر شي. بل دا که مسلمانان شو نو دا خو صحیح به شي، ټیک به شي، غلاګانې به پرېږدي، ډاکې به پرېږدي او لارې به هم په امن شي. نو نبی علیہ السلام والا 80 کسان ورکړل او دا 80 کسانو کې اکثریت انصار د مدینې منورې دی ورکړل. وی دی لاړ شی بوی دی. نو دوی لاړل چې دوی به مونږ ته هلته کې دین هم وښیي، اسلام به م راته وښیي، منځونه به م راته وښیي، قرآن به م راته وښیي، دعوت او تبلیغ به م خلکو ته وکړي. دې دپاره یې بوتلل. نو چې بویه تلل نو هغوی ظالمانو ورسره دوکه وکړه، هغوی وسلو په لاس بار راووتل، دوی پسې ګرځېدل. دغه علاقه کې ټول غرونه دي، وړې وړې غونډۍ دي، لارې داسې د غرونو کې تو راتو دي، نو پته یو بل ته نه لګي. نو هغوی ورپسې ګرځېدل چې په کومه لار به دوی را روان چې مونږ یې ګیر کړو، یو بل سره خو یې نیټۍ ښودې وې. نو دوی یو ځای غریبانانو د مدینې نه ځان سره کجورې وړې هغې خوړلې وې، هلته هډوکي پراته وو. چې هغوی وکتل چې دا هډوکي پراته دي نو پېژندلې، وایي دا خو د مدینې د کجورو هډوکي دي. نو بیا د قدمونو په نښ ورپسې روان شو. نو دا 80 کسان یې ګیر کړل، دا چې ګیر چاپېره تو شو دا غطفانیان. خلاصه د خبرې دا وه 2 کسان دغه وخت کې بارو او 2 کم 80 کسانو دې ګیر کړل او دا 2 کم 80 ټول غریبانان شهیدان کړل مکمل. هغه 2 کسان وی مونږ مارغان ولیدل چې په هوا کې تاویږي را تاویږي. وی مونږ وی چې سلانجه خو شوې ده. وی چې رالو 80 کسان صحابه په وینو کې لت لت قیمې غوښې پرتې. یو کس ورغی هغه وی زما د ژوند څه فایده ده، نو هغه یې شهید کړ. او هغه بل کس یې سر ولا وخوړی، وی ده تا خوشي پرېږدو چې مسلمانانو تاله وی چې ملګري راله مړه کړل. دا 80 اکثریت انصارو. حضور پاک پې دونه خفه و، دومره دوکه شوه که چې یو میاشت یې د سار په مانځه کې خیرې وکړې دوی پسې قنوت نازله. او دوی به څه کول دی 80 کسانو. هغه اصل مقصد در اعظم دا د انصارو. دوی به دروازې تلل، روجې به وي د غریبانانو، او روجه په خولې به دوی غرونو ته تلل او دشتو ته، او هلته به یې خشاک کو. هغه خشاک به یې راوړو په بازار کې به یې خرڅاو او د سفرې د طالبانو له په هغې د ډوډۍ بندوبست کو. نه سپلی وې د غریبانانو. یو صادر به و لنګ، ابې د پرتوک په ځای لنګ کړی و، کمیسونه هم د خوارانو نه. داسې ژوند به یې تېراو. یو صادر به هم داسې و چې په هغې کې به تڼۍ نه وې، بکسوه به نه وه. نو یا به یې دلته لاس کې نیولی و چې عورت مې ښکاره نه شي، او یا به یې ورته غنه د غنې ټک به یې تیستی و، پکې به یې غنه ګیولی وه چې دا زما د عورت ښکاره نه شي. دغه یو صادر کې به غریبانان ګرځېدل. او سپلی کم ځای وې، سرمن به یې راواغېسته، سوړی به یې پکې وویستې 3. نو د کجورو د مزي نه به یې پړې جوړ کړو، نو د هغې نه به یې وله دغه جوړ کړه، څه ورته وایي، د چپل د پاسه دا شیسي، دا خپچې پکې نښتي، مخ به یې وله جوړ. او چې یخني به شوه نو د یخنۍ بندوبست به یې څه کو، نه کوټ شته او نه سویټر شته او نه کمبل شته. د څاروي سرمن به یې راواغېسته، منځ کې به یې سوری کړه، نو هغه به یې سټ ته واچوله او د خېټه کې به یې وتړله چې دا زما دپاره کوټ او واسکټ شو. قسم دی چې باران به وشو نو زمونږ نه به داسې بین ته لکه د ګرد نه چې د ګرد د وړی بین ځي. دا ژوند دا 80 کسان د ورځې روجې او خشاک به یې راوړه په شاګانو، ابې په کوڅو کې خرڅاو. نو په هغې به یې اصحاب صفه او دغه طالبانو مهاجرو له ډوډۍ بندوبست کو، او ټوله شپه به مسجد نبوي کې ولاړو، مونځ به یې کو او تلاوت د قرآن شریف به یې کو. دا 80 کسان شهیدان شو. یو میاشت نبی علیہ السلام د ظالمانو ته خیرې وکړې. دا اکثریت د انصارو. کومې قربانۍ چې د مدینې انصارو د دین دپاره ورکړې زمارو، مور راوړې بچې به داسې قرباني ورنه کړي. د مهاجرینو خپلې قربانۍ وي، هم بېشکه ډېرې زیاتې دي. هغوی وطن پرېښود، هغوی بچي پرېښودل، ښځې پرېښودې د دین د مخه او د نبي علیه السلام د مخه. خو انصارو دا قربانۍ ورکړه. نو چې کله مکه مکرمه فتح شوه
ګوره د حضور پاک اوس دې ته ګوره اوس نو لاړل حنین ته ولې لاړل چې مکه سینګ فتح شوه نو پیغمبر علیه السلام ته یو اطلاع راورسېدل وی د حنین حوازن ورته وایي دا ځان له یو قبیله وه په طایف کې او د طایف نه ګردونه وه په دغه علاقو کې اوسېده وی حضرت حوازن راغونډ شوي دي او په مسلمانانو حمله کوي په مکه راځي هغې وی چې یاره مسلمانان خو مکه فتح کړه هسې نه دې خوا را مخه ونه کړي نو هغه صحابي لاړ واپس راغی وی صاحب خبره رښتیا ده په زرګونو لښکر تیار شوی دی تقریبا 40 زره خلک راغونډ شوي 40 زره او په مسلمانانو حملې دپاره صرف 40 زره خلک راغونډ شوي دي او په تا حمله کوي نبي علیه السلام وی چې په موږ راځي نو موږ ولې لاړ نه شو نو 10 زره هغه خلک وو چې کوم د مدینې نه تللي وو مکې فتح کړې وه او 2000 کسان مو سره د مکې نه یو ځای شو نو لاړل صاحب د دې یو مشر مالک ابن عوف دی د جنگ کمانډر ان چیف و د دې کافرانو او یو پکې یو سپینګیري درید به ورته وی درید ابن سمه دا بوډا په سترګو ړوند خو د جنگ ماهر و مخکې بوډا سپینګیري ډېر جنګونو کې د مشري کړې وه نو اوس یې دې جنگ کې خو مالک ابن عوف مشر کا خو درید یې ځان سره په زانګو کې راواغېسته وی دې دنه به موږ چل زده کوو درید چې څنګه راوسته دا درې دي په دې علاقه کې زه تلم طایف ته دا ډېرې خطرناکې درې دي موږ پکې خدای کو په پلینکوټ کې تلو یېرېدو داسې خطرناکې درې دي او موږ لا په هغه لار لا نه لو چې کومه د جنګ هغه خطرناکه لار نو دې خو په سترګو ړوند وي چې کوم ځای ته رسئ ما ته وایه وی دا کوم ځای دی وی دا اوتاس دي د هغې درې دي وی د جنګ دپاره ډېر موزون ځای دی وی ما ته خو نه ښکاري خو که اوتاسي د جنګ ډېر موزون ځای دی داسې وکړئ چې دا تنګه دره ده مسلمانان به په دې راځي او تاسو ورته د غرونو په دې غاړو کې پټ شئ خو چې دوی څنګ راشي نو لاول به په غشو غزارونه وکړئ لږې چې ورته وایي نو چې په غشو یې ښه او دوی زخمیان کې نو بیا ورپسې ورکوز شئ په تورو یې ووهئ بس قوم یې وی باباجي خبره ټیک ده باباجي سپینګیري شیطان باباجي خبره ټیک ده دې کې چغې واورېدې درید وی دا چغې رسېدې دا شور د څه دی وی دا ماشومان دی او ښځې دي وی ښځې ماشومان څه کوئ وی هغه مالک ابن عوف چې کوم زموږ مشر دی هغه وی ځان سره ښځې او بچي راولی نو دی را باندې رستی دي نو وی دام ښه کار نه دی کړی ولې ځکه ښځې بچي تاسو له په جنګ کې خو په کار نه راځي او که تاسو شکست ومون ته وتښتېدی نو ښځې بچي به دنه مسلمان والي نو دا څونه بې غیرتي ده دا واپس کې نو مالک ابن عوف ته څه وایي چې کاکاجي خو داسې وایي باباجي خو وایي چې دا ماشومان او دا ښځې واپس کې وایي باباجي دماغ کمزوري دي نه پوهېږي چې دا ښځې بچي را سره نو موږ به مضبوط جنګ وکړو په دې به یریږو چې دا ماشومان او ښځې رانه مسلمانان چې ته په قبضه کې وانلي نو د شرمه به جنګ کوو باباجي کمزوری دی پرېږدی به دا ځای راته ټیک خوړی دی نور باباجي نه قلار شي مسلمانان 12 زره دي او دا 40 زره نه زیات دي او په درو کې ناست دي خو چې مسلمانان په لارو تېرېدل د خولې د مسلمانانو نه یو ټکي وخت یو خبره ووتله لن نغلب اليوم من قلة وی نن موږ ډېر زیات یو نن موږ شکست به نه مونو نور کله به کم ونو بیا هم څه خبره وه نن به موږ د تعداد په وجه شکست نه مونو نه موږ ډېر 12 زره چېرته کوم ځای جمع شوي 12 زره الله وایي دا هم څوک وایي اعتماد به په ما کوئ که په تعداد به کوئ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت نو بس څه چلو شو دوی په لاره تلل او دا کافر ورته په درو کې ناست دي او مقصد هغه بوډا باباجي خبره وه هغه جنګي ماهر و په غشو یې پې شروع کړه فلقار شو د یو طرف نه او بل طرف نه او غشي چې ولي صحابه یې خدای دا ناګهاني ګلی د کوم طرف نه پېښه شو پوچ اسمان د غشو باران دی چا خېټه لګي او د چا لاس لګي او غشي خو خطرناک شی دا څه وشو بس صحابه څوک یو خوا منتشر شو څوک بل خوا منتشر شو چا داسې منډه واله چا داسې منډه واله غریبانان منتشر شو حضور پاک سره یو 14 کسان پاتې شو
الله و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تاسو خپل ډیروالی باندې فخر وکړه چې موږ نن لږ د تعداد ډیر دی، موږ له شوک شکست نشي راکولی. فلم تغنی عنکم کثرتکم شیئا، هغه ډیروالی اړو څه فایده دله در نه کړه. تاسو په تعداد ولې اعتماد کوئ، په ما اعتماد وکړئ. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، ځمکه سره د پراخۍ در باندې تنګه شوه، چا یو خوا منډې والې چا بل خوا منډې والې. او نبی علیه السلام مبارک په اس باندې په سپینه قچره سور. ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب دی د ترزویو، هغه واګي نیولی وې، او بیا حضرت عباس واګي ونیولې، او حضور پاک به زور لګو چې دا څاروي زما مخکې شي، او هغوی نه پرېښود چې صاحب که مخکې شو ته به غشي لګې. دا خو دغه شو سم باران دی، یو طرف نم دی بل طرف تم په ټولو درو کې هغوی ناست دي، او د هغوی علاقه علاقه خلک خپل پیژني. نو چې دوی د نبي علیه السلام دا څاروي نه پرېښود، نو حضور پاک د څاروي نه ټوپ پرې کوز شو دی، او پیاده یې منډه کړې. انا النبی لا کذب، انا ابن عبدالمطلب، زه پیغمبر یم. ګورې زه دروغجنه خبره نه کوم، پیغمبر یم دروغ خبره نه ده، پیغمبر تختی نه. او زه د عبدالمطلب نسیم زما نیکه چې ته جنګ کې نه دی تښتېدلی. او آواز یې وکړه صحابو ته، یا اصحاب الشجره، ای د حدیبیې د اونې لاندې بیعت والا، تاسو هغه خلک نه وی چې حدیبیه کې ما سره د اونې لاندې بیعت کړی؟ هغه خلک نه چېرته لاړی؟ او خصوصا انصارو ته آواز کوي، یا للانصار یا للانصار. دا عجیبه نکته ده، ای انصارو راشه، یا آل الانصار یو روایت کې راځي، یا للانصار دا لام د استغاثې دی، یا آل الانصار، ای انصارو راشه، ای انصارو راشه. بس صحابه چې پوه شو ټول راغون شو، سره د دې نه چې ټول زخمیان دي، غریبانان وجودونو کې غشي چې وجود کې ونخلي، بیا خو د هغې وښکل ګران هغه خو وزري چې راکاږي غوښه ځان سره شلی. ونختېدل، جنګ یې وکړه د کافرانو سره، او ټول کافر شکست وموند او تښتېدل. په زرګونو 40,000 ګډې چیلې ته مسلمانانو په قبضه کې واغشتې، 40,000. او زما په خیال سره 12,000 کو څومره خان او ښځې او بچي ټول ته پاتې شو، او دا ټولو تښتېدل. څوک یو خوا تښتي، څوک بل خوا تښتي، مسلمان ورپسې لګیا دی، او کافر تښتي تښتي تښتي. ایماني جذبه خو شته چې دا غنیمتونه ټول راغونډ کړل، او مسلمان ګټه ومونته. نو جعرانه ورته وایي، هلته ټول را جمع شو، او تاس فتح شو، حنین فتح شو، جعرانه کې جمع شو. نو چې څنګه جمع شو که نه، نو پیغمبر علیه السلام هغه غنیمتونه تقسیمول. اوس هغه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. دا ښځې څوک او دا ماشومان څوک وو؟ دا هغه ښځې ماشومانو چې د پیغمبر علیه السلام رضاعي مور و بیبي حلیمه رضی الله عنها د هغې د قوم خلکو ده. څوک یې تروریانې دي د نبي علیه السلام رضاعي د پیو، څوک یې مامیګانې دي، څوک یې د ترور لونه دي، څوک یې د ماما بچي دي، څوک یې دا ټول د رضاعي مور د بیبي حلیمې قوم دی ټول. نو یو کس والا راغی وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده، هغه خو وایي چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم. وی تاسو یې راولئ؟ نو نبی علیه السلام ته یې مخامخ کېنوله. وی ته څوک یې؟ وی زه ستا خور. وی زما خور دلته څه کوي؟ وی زه د حلیمې لور یم. ستا مزول یم، ما ورته ماشوموالي کې یو ځای لوبې کړې دي، مونږ کله 4 کاله د ماشوموالي تېر کړی دی. وی دا ما ته هم پته ده، ما ته پته ده چې ما د حلیمې پیس کړي دي، او ما 4 کاله تېر کړي دي. خو ما ته دا به څه پته ولګي چې ته زما رضاعي خور یې د بیبي حلیمې لور یې. نو هغې ورته دا خپل مټ ښکاره کړ. وایي ما ورته یو ځل لوبې کولې، نو تا په ما چک لګولی دی، او ستا د غاښونو نښه زما په دې لاس تا دې اوس هم پرته ده. حضور پاک چې دا خبره واورېده، نو سترګو نه اوښکې وبهېدې، خپل ماشوموالی مترایات شو، او په دې هم پوه شو چې واقعي دا خو زما رضاعي خور ده، دې کې خو زما نور هم رضاعي خویندې وی. وی نور پکې ستا د قوم څوک شته؟ وی صاحب ټولې زما د قوم دي، څوک مې میندې دي، او څوک مې تروریانې دي، او څوک چاچیګانې دي، او څوک نیاګانې، او څوک د نیا بچي دي، او څوک د نیکه بچي دي. صحابو ته څه وایي؟ ټوله د احسان بدل ته ګور اوس کنه. یعنې ویلې به چې د بیبي حلیمې دا لور پکې ازاده کې، خور مې ده. د بیبي حلیمې څوک لوڼه بچي هغه ازاد کې دی، او نه وي حضور پاک وی دې قوم کې ما پیرودلي دي، نو که دې قوم سره احسان وکړې نو ښه به. نو د بیبي حلیمې هغه لور دومره خوشبخته وه چې د هغې د قوم چې څومره هلکان، جینکۍ، ښځې، نارینه واړه ټول یې ازاد کړل.
دا برکت شو. نو چې نور غنیمتونه کله تقسیمول نو په مکه کې چې کم نوي مسلمانانو لږ تعاونو کې په دې چنده کې خدای مبخخه هغه تاسو ته ما ویلو کار شوی دی هغې کې اوس هم دوی سره څه پیسې پې قرض پورې دي د دې جومات بره د دې کوټې نو د زړه د اخلاص نه پکې لږ تعاونو کې الله بدل اجر درکړي. نو نبی علیہ السلام هغه د مکې خلک چې تازه د یو ورځ دوه ورځو مسلمانانو هغې له ډېر مالونه ورکړل. چا له 100 خان ورکړل، چا له 50 ډېر څیزونه یې ورکړل. انصار ګیلمن شو، ګیله وکړه یو بل سره، وی ګوره کنه پیغمبر علیه السلام د خپل قوم خلکو له مال ورکوي او موږ له نه راکوي، او هغې خلکو له 100 خان ورکوي چې د هغې په وینو اوس هم زموږ تورې سرې دي. اوس هم ورسره جنګ وکړه لږ ساعت مخکې په مکه کې، دړنه به پکې یا څوک مسلمانان یعنې دومره مال ولې نبي علیه السلام ولې دا مال ورکو ډېر دی د هغوی په زړه کې مینه پیدا کوله اسلام سره. که دړنه څوک کلک مسلمان نه چې مال ورکم چې لږ کلک شي. هسې نه چې زه دې مدینې ته لاړ شم او دا خلک بیا شورش وکړي او بغاوت وکړي او بیا په مکه کې د کفر اعلان وکړي، بیا به څه کوم؟ راشه مالونه ورکه، په مال خلک خوشحالېږي چې اسلام خو ښه شی دی، بلا اوخان او مال دی پکې کلک بشي. نو انصارو هم دا شکایتونه وکړل، وی زموږ جګړې چې دي نو دا مونږ وکړئ، دا مونږ تورې اوس د هغې په وینو سرې دي، هغې له مال ورکوي مونږ له نه راکوي، او چې سخته شي نو مونږ ته اوازونه کېږي چې ای انصارو راشئ، او چې نرمه شي راحته شي مونږ له څوک مال نه راکوي. ګیله لکې راځي. حضور پاک ته چا د اطلاع ورسوله، وی یو غټ خیمه تنبو جوړ کړي او انصار پکې کېنوی چې بل څوک پکې نه خبرې ورسره غټ تنبو تړلی شو، انصار پکې ټول لال پردې ته تاو کې، وی بل به څوک نه ګورې صرف انصار به وی ښه ټول انصار رالل. نبی علیه السلام ورننوت، وی بل بارۍ خو در کې څوک نشته که وی چې بارۍ وباسم صرف انصارو سره خبرې کوم. هغې وی صاحب یو کس را کې بارۍ شته. وی څوک دی؟ وی زمونږ خورایې حضور پاک یې یادو، ځکه د نبي علیه السلام نیا د انصارو وه، د عبدالمطلب مور وه، سلما یې نوم دا د بنو النجار قبیلې وه د انصارو. وی یو خورایي را کې شته پردی او نور ټول خپل یو. وی دی ابن اخت القوم منهم، وی خوراییم د قوم عیسی باری. وی انصارو څه خبره مې اورېدلې ده. وی یو صاحب خرې کړي دي چې دی اورېدلې ده. وی دا هم ولې وی؟ وی دا مونږ مشرانو نه دي ویلي او د هلکانو ویلي دي. وی څه وی څه ویلي دي؟ وی د هلکانو وی چې د نبي علیه السلام خپل قوم خلکو له مالونه ورکړه او مونږ یې پرېښو. ګوره دروغ خو هغې نه وایي، دروغ خو منه. او زمونږ تورې چې د چا په وینو سرې دي، اوس هم په مکه کې له 20 ورځې مخکې جنګ وکړو نو هغې له مال ورکوي مونږ له نه راکوي، او چې سخته شي نو مونږ ته چغې اوازونه کېږي چې یا الانصار یا آل الانصار، اے انصار، اے د انصارو بچو، نو اوازونه مونږ ته کېږي، او چې غنیمت شي بیا مونږ له نه راکوي. حضور پاک څه فرمایي؟ تاریخي خبره ده، داسې خبره د قسم په خدای چې انصار تر مرګه پورې د پیغمبر په دې خبره د خوشحالۍ نه جاړي، تر مرګه پورې. اوهو موږ دومره لوی خلک یو، او د نبي علیه السلام خو بابرکت شخصیت، هغه له چې خدای کوم عقل او پوهه ورکړی و، خدا د نورو خلکو کم دی، او مینه چې په نبي علیه السلام کې کومه وه، والله که دومره مینه په انسان کې چې تا حضور پاک کې چې کومه مینه وه، او د احسان بدل په احسان ورکول. نبی علیہ السلام وی اے انصارو، ما دوی له مالونه په دې وجه ورکړل چې د اسلام سره د دوی مینه پیدا شي، پته نه لګي د زړه مسلمانان دي که نه دي، د یو ور دوه ورځو مسلمانان دي. اصله د مدینې ته لاړ شم او دوی واپس شورش وکړي او شته مسلمانان مړه کړي او بیا دا قبضه کړي، بیا به د مدینې نه جنګ له راځم. زړه مې وله خوشحاله او مالونه مې ورکړل. انصارو خلق زما د پاسه جامه ده، کوټ او واسکټ، او تاسو زما هغه جامه بنین چې زما وجود سره جنګېدلې ده. یو جامه هغې چې وجود سره جنګېدلې، هغه جامه خلک وجود سره اچوي چې هغه نرمې پستی وجود له فایده ورکوي، او بله جامه د پاسه کوټ دی. نو خلک زما هغه زیاتي جامې دي، تاسو زما هغه جامه چې وجود سره لګېدلې ده. دویم خلک زما لرې اندامونه دي، تاسو زما معده یې معده په وجود کې بهترین ځای وي. او اے انصارو وورئ، خوښ هم نه ده
خوښ هم نه ده چې خلک ځان سره ګډې او چیلې کورونو ته بوځي او اوخان کورونو ته بوځي او تاسو ځان سره محمد رسول الله کورونو ته بوځي صلی الله علیه اوس ګډې چیلې هم خوښې دي که زه م خوښ یم درکم ګډې چیلې مکه کې به پاتې شم خلک به څاروي کور ته بوځي او تاسو به ځان سره ما به مدینې منورې ته بوځئ نو زه ښیم که ګډې څاروي ښه دي الله اکبر ټول په ژړا شو الله رسوله معافي غواړو معافي غواړو غلطي مو کړې ده مونږ له ګډې چیلې څه کوو مونږ خو په دې هم یریدو چې مکه فتح شو هسې نه په خپل کلي وطن کې رانه پاتې نه شي نه 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 زه در سره مدینې ته ځم او واورئ خلکه یو اعلان وکړه نبي علیه السلام اوهو ناشنا اعلان لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار خلق واوره که هجرت مقرر نه وي نو زه به د انصارو یو فرد وي زه به مدینه کې پیدا وي نو هجرت د وجې نه خدای مدینې ته ورسولم او که دا نه وي زه به انصارو کې پیدا وي دا د هغوی د هغې احساناتو بدل په یو دو ټکو کې یو نه وي تاسو نبی علیه السلام مبارک ورته څه وایي یو ټکی ورته دام وی انصارو یو بل سره دشمنی وی نو زه درالم نو خدای پاکه زما په وجه ستاسو دشمنی ختمه کړه نو تاسو فقیران وی نو زما په وجه تاسو له خدای غنیمتونه درکړل نو خدای مالداران کړی نو تاسو بې دینه وی دینم نو چې زه درالم نو خدای پاک زما په برکت دینداره کړی هغې به یو ټیک ته صیب وی جواب ولې نه راکوی وی صیب څه جواب درکړو وی داسې ووایه چې پیغمبره ته خو هم یوازې وې چې راځې نو زموږ په وجه مضبوط شوې نبی علیه السلام ورته داسې ووایه داسې ووایه چې د الله رسوله ستا خو هم ملګري نو موږ له رالې نو ملګري دې پیدا شو دین مکه کې دې کمزور یو چې موږ رالې مضبوط شو دا ولې نه وایه وی دا نه وایو صاحب دا چېرته ویلی شو ستا په برکت موږ نحنو دلالا موږ ګمراهانو هدانا الله بک ستا په برکت مونږ ته خدای هدایت وکړو مونږ دشمنی وې د دوزخ په غاړه ولاړو ستا په برکت خدای پاک مونږ د دوی ګمراهۍ نه بچ کړو دا د انصارو ښېګړې قربانۍ او د دې ټولو ښېګړو قربانو دپاره دا دوه خبرې ډېرې مضبوطې دي یو دا چې خلک به ګډې چیلې بوځي زه به تاسو سره مدینې ته ځم پرېږدم هم نه حالانکې طریقه دا ده چې د چا وطن فتح چې نو خلک په خپل وطن کې به ایسارېږي مکه کې خو بیت الله دی مکه کې خو زمزم دی مکه کې خو مقام ابراهیم دی مکه کې خو صفا و مروه ده مکې سره خوا کې مینا و عرفات دی او مکې د پلار نیکه کلی دی خلپوس یې پکې کړي دي او حج ورسره تعلق لري عمره تعلق لري نو پکار دا و چې نبی علیه السلام چې بس مدینې ته خو تلي مکه کې م جون ټیک نو اوس به زه مکه کې پاتې شم وی نه د انصارو د احسان بدل به خلاصوم هل جزاء الاحسان الا الاحسان ځم به ورسره قبر به مدینه کې جوړېږي قبر به مدینه کې جوړېږي مکه کې به نه جوړېږي قبر به مدینه کې جوړېږي خاوره زما د مدینې ده قبر به مدینه کې زما جوړېږي او تر چې زه مکه کې پاتې شم بیا په مدینه څوک څه کوي تر قیامته پورې چې خلک مکې ته راځي نو مدینې ته به م ځي مدینې کجورې به موړي که د زمزم اوبه وړي خو د مدینې کجورې به موړي که مکه مکرمه کې حج کوي خو مدینه منورې جومات سلام به هم کوي او قباله به هم ځي او د احد او د بقي د شهداو ملاقاتونه به هم کوي حکمت و پکې ده چې څوک دا ونه وایي چې انصارو قربانۍ او بیا څه وایي که هجرت نه وي زه به انصارو کې پیدا وم او خلک به زیاتېږي تاسو به کمیږئ دا څومره لوی اعلان دی زه تاسو صبر کوئ حوض کوثر په غاړه به ستاسو ملاقات کوم دا درس مونږ ته نبي علیه السلام راکړ څوک د سره ښېګړه کوي ښېګړه به کوي مال دله درکړي ورکه مال نه دعا ورته وکړه څوک درته لاره وښیي سبا په تا راله ته م ورته لاره وښایه او که نه دعا ورته وکړه څوک دله جنازې نه راغی ډېره ښه دعا ورته وکړه ته م وله لاړ شه نو چې څوک د سره ښېګړه کوي که د مالي که د بدني ایری به نه پرېږدی ښېګړه دا ناشکري ده ګورئ ناشکري ډېر خطرناک جرم دی او ډېره لویه ګناه ده الله دې ناشکرۍ نه وساتي ایری به نه ناشکري به نه کوې مسلمان د ښېګړې جواب به په ښېګړه ورکوي او ټیک ده بعضې وخت کې انسان دی جنازې له به دې څوک در نه شي تپوس به د مریض څوک ونه کړي انسان دی تا له به پیسې در نه کړي مثال په طور نو دا خو انسان دی غلطۍ هم راځي او د انسان نه بعضې وخت خبره یېره شي غلطي تې وشي یا مقمله ونه شي نو دا به نه وی چې زه مړه دا به نه وی نه
هغه زړې ښېګړې را یادې کړه. او مسلمان لپاره خو د مسلمان غټه ښېګړه د اسلام ورورولي ده او د دین ورورولي ده. بس دا زموږ مشترک شی، پیغمبر مو یو، قرآن مو یو، دین مو یو، اسلام مو یو، شریعت مو یو. دې نه لوی د ښېګړې شی دین به راته څوک وښیي، دوه ټکي سبق به راته وښیي. زما وروڼو د اسلام او د دین اصول دا دي چې د احسان بدل، د ښېګړې بدل، د حسن سلوک بدل دا به په ښېګړه ورکوي، په بدو به نه ورکوي. او که څوک د سره بدو کی نو د بدو بدل هم په بدو ورکولی شي، خو دا قانون دی، خو ښه خبره نه ده. بهتره دا ده چې د بدو بدل هم په ښېګړه ورکړي. سل من قطعک واعف عن من ظلمک. نبي علیه السلام فرمایي څوک د سره رحمي قطع کي ته ورسره مه قطع کوه، او چې څوک در سره بدو کی نو ته ورته عفو کوه، معافي ورته کوه. دا د مسلمانۍ طریقه ده. نو خدای پاک دې مونږ کې د احسان د بدل په مقابله کې احسان پیدا کړي. مور او پلار چې وفات شي، مور او پلار وفات شي، د هغه د وفات نه پس د هغه قبر راتلی شي، په حدیثو کې ثابت دي. نمبر 1. دویم دا دی چې دعا دې ورته کوي، دا دعا ورته خدای رسوي. دریم دا دی چې صدقه دې ورپسې کوي، د هغې ثواب ورته بخي. د نبی علیه السلام یو صحابي تپوس وکړو مور مې مړه ده، یو کوهی وباسم یو باسم. مدینه منوره کې د خوږو اوبو ضرورت و، کوهی وویسته وایي دا مې د مور دپاره شو. نو د مور د وفات نه پس د هغه قبر لتلل، هغه ته دعا کول، صدقه کول، 2 رکعاته نفل د هغې ثواب بخل، دا ټول د مور او پلار له فایده ورکوي. بیوټي پارلر سے پیسې حرام دي که حلال؟ نه، بیوټي پارلر دا ښځه د ښځو دغه کوي که نه، دا خیر دی. ښځه خو په واده کې ځان ډولې کوي که نه. نو که په پرده کې وي او ښځه ډولې کوي، په پرده کې ځي، په پرده کې راځي، د دې څه ممانعت نشته. که پیسې پیري پې غشتې شي. د یو ملګري په جیل کې د الله دې را خلاص کړي، د یو بل ملګري د مورې بیماره د الله دې ولا روغ صحت ورکړي. د قبر د پاسه ګرباتۍ مرباتۍ په قبرونو لګول په شریعت کې منع دي. شمع لګول، ډیوې لګول صریح د پیغمبر علیه السلام په دې نص دی، حدیث دی پکې چې په قبرونو شمع لګول، ډیوې لګول، ګرباتۍ لګول دا منع دي. د پیغمبر علیه السلام مبارک وینا ده په دې کې، نو چې صراح وینا ده پکې، هغې کې شکونه او شبهې پکې نه پکار. قبر ته دعا وکړه، خیرات وکړه، صدقه وکړه، نفل وکړه، ثواب وربخه. لاس نه چې کوم شی پروتي په ځمکه، په لاس نه چې کوم انوړی په ځمکه پروزي، د نبي علیه السلام طریقه دار چې هغه اوچته کړه. نو چې کوم ځای خاورو سره جنګېدلې هغه ته یې وغورځوه، او چې کوم پاک دی نو خولې ته یې واچوه. نفلو هر رکعت کې 10 سورته بالکل سورتونه پکې ویلی شي. میانس کې زمونږ د امام صاحب په مذهب بسم الله پکې مه وایه. د داسې کور کې مشکلات دي، شب قدر نه دا دوست راځي، الله دې د مشکلات په خیر باندې بدل کړي، والله یې د پریشانونو وساتي. رب ذوالجلاله مونږ کې د ښېګړې بدل، د ښېګړې په ماده پیدا کړي. الله د مسلمانانو یو بل سره اتفاق پیدا کړي، اختلافاتو نه مو ساتي. خدای که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. خدای زمونږ فراخه روزي نصیب کړي. الله د پریشانو ټینشنونو نه محفوظ وساتي. الله د مسلمانانو په منځ کې د خوشحاله زندگی پیدا کړي. خدای د بغضونو نه مو ساتي، د حاسدینو د حسدونو نه مو ساتي، د شریانو د شرونو نه مو ساتي، او د خیر او د برکت او د خوشحاله زندگی نصیب کړي. مشران مو بخي، څومره مشران چې وفات شوي دي الله ته مغفرت نصیب کړي، او چې کوم جمدي د روغ صحتونه نصیب کړي. کشر کل چې زموږ څومره دي نوجوان طبقه الله د لوفرو د جن او ساتي، د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي، د رسوایانه مو ساتي. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي.